په نړیوال جام کې د لوبغاړو د بدلون اصول او د شهزاد اصلي کیسه. زموږ د موندنو پر اساس کله چې یو ټورنمنت جوړیږي خپل اصول او قواعد لري. د هرې برخې لپاره ځانګړې کمیټې جوړیږي او د مسایلو د موندلو مسؤلیتونه ور په غاړه وي او دا ټول مسایل په دې خاطر وي چې د کرکټ اصول او مقررات په سمه توګه تطبیق ټورنمنت په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د 10 غوره لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام سیالیو دایرول هم د دومره سترو سیالیو د ښه اداره کولو په خاطر بېلابېلې کمیټې ګمارلي دي چې یوه یې هم تخنیکي کمیټه ده. په ویډیو کې به درته ټول مسایل په 2 برخو وویشو چې سر مو پرې سم خلاص شي. لومړی هم تخنیکي او کمیټه او دندې یې. په دې کمیټه کې تر ډیره پورې د کرکټ اړوند څانګو یو استازی موجود وي لکه پخوانی لوبغاړی، لوبسار، فیزیو، میډیا منیجر، مارکیټینګ منیجر او دې ته ورته ډیر نور په کارپوه او دقیق خلک. کله چې د سیالیو پر مهاله تخنیکي پریکړه راځي نو دغه بورډ له هر اړخه د مسایلو تر څیړلو وروسته بیا خپله پریکړه د سیالیو رسنیزې برخې ته سپاري او هغه یې خپروي. دوهم هم د لوبغاړو عدلون بدلون په کوم اصولو کېږي. تر هغې وخته پورې چې یو لوبغاړی د اړوند ډاکټرانو د ریپورټ پر اساس له لوبو منع شي، په لوبغاړو منع شوي درمل ثبوت شي، د کرپشن یا فساد په مسایلو کې راګیر وي، د لوبو اصول یې مات کړي وي، ښایي تر دې لا ډېر او زیات مسایل چې یو لوبغاړی له سیالیو منع کوي. خو دا څو مسایل دي ستاسو د معلوماتو په خاطر دلته راخیستل شوي دي. د شهزاد محمدي موضوع. دریم هم د کرکټ بورډ پر صفحې د ډاکټر خپور شوي راپورټ ښیي چې نوموړی د زنګانه په برخه کې جدي ستونزه لري او له رسنیو سره د شهزاد د پرون ورځې څرګندونې چې پکې ویلي دي د پاکستان په وړاندې له لوبې ځکه ووت چې مخکې یې د زنګانه په برخه کې درد او دلته یې د لا درد احساس وکړ او بیا ډاکټرانو یې له زنګانه اوبه ویستلې او نور یې ورته پیچکارۍ کړې. همداسې خبرې دي چې په انګلند کې د نوموړي د ټیسټ پایله سمه ده چې باید تر ډیره وخته د کرکټ پر ځای آرام وکړي. کله چې د پاکستان لوبه کې له لوبې وځي نو د لوبډلې ډاکټر یې بیا یې تر څو د ټپي کېدلو اصلي لامل یې پیدا او سمه درملنه یې وشي. په طبابت کې یو ټکی ته MR وایي چې موخه یې په وجود کې د هر ډول ټپونو رابرسېره کول دي. د شهزاد MRI ښیي چې د نوموړي په زنګانه کې اوبه زیاتې شوي او که دی په همدې حالت کې لوبو ته دوام ورکړي او د پښې د ګوډ کېدو لامل یې ګرځي. دغه راپورټ د کرکټ نړیوال شورا تخنیکي کمیټې ته ورځي چې هلته د همدې برخې سپیشلیست ډاکټر هم موجود وي. د کمیټې د پریکړې پر اساس باید کرکټ بورډ بل وکټ کیپر بیټسمن لوبډلې ته ولیږي چې همداسې وشول. دغه چاره ښیي چې په دې کار کې نه د کرکټ بورډ د مشرتابه او نه هم د لوبډلمشر لاس دی، بلکې یوه خبره دلته جوتېږي چې ځینې مافیایي کړۍ غواړي چې د بهرنیو هیوادونو استخباراتو په خوښه کرکټ په خپل لاس کې ونیسي، شهزاد هم استعمال کړي او د دې پر ځای چې اصلي کیسه وکړي رسنیو ته یې له اوسنۍ ادارې او ګلبدین نایب شکایت وکړ. څلورم هم د عظیم ملک په وسیله د لوبغاړو ټپونو پټېدل. له کله راهیسې چې کرکټ ملي لوبډله هیوادوالو پیژندلې نو د لوبډلې د فیزیو په توګه یې د عظیم ملک نوم هم لا تر اوسه په ذهن کې وي. دا چې اصغر افغان د نوموړي ورته لوبغاړي چې فزیکي جوړښت یې نه و برابر اړمن و چې ښاغلی ملک لوبډلې سره وساتي. د لوبډلې فیزیو ته د کرکټ بورډ درمل اخلي خو هغه لوبغاړي چې فټنس نه لري او په وجود کې یې دردونه دي. عظیم ملک چې اصلا یو درمل جوړونکی دی د سټیرویډ په نوم پیچکارۍ جوړولې او دې پیچکاریو کې دا کمال و چې د څو ساعتونو لپاره به یې د لوبغاړو د بدن دردونه ختمول. نو عظیم ملک به د 1000 امریکایي ډالرو په بدل کې دا پیچکارۍ په لوبغاړو پلورلې چې د ریپورټ پر اساس د کرکټ بورډ اوسنی اجرایي رئیس اسدالله خان چې ډیر وخت له لوبډلې سره د ویډیو شنونکي په توګه دنده ترسره کړې دا موضوع له عظیم ملک سره څېړلې او کلک اخطار یې ورکړی چې دا چاره بنده کړي. تاسې کولی شئ چې د دې پورته ذکر شوي انګلیسي اصطلاح په تړاو مکمله څېړنه وکړئ او دقیق ځان پرې پوه کړئ. پنځم هم شهزاد ولې په هوایي ډګر کې رسنیز کنفرانس ورکړ. که تاسې لیدلي وي اصغر افغان له لوبډلې سره د یو لوبغاړي په توګه نه بلکې د سفر د مشر په توګه ناست وي چې دې چارې د ډریسینګ روم ماحول ته ډیره صدمه رسولې او په کابل کې یې ناست ملاتړ کوونکي چې ښایي تاسې یې هم پیژنئ شهزاد محمدي دې ته اړ ویست چې رسنیو ته دروغ ووایي او خپله پړه په کرکټ بورډ واچوي. دا په داسې حال کې ده چې شهزاد د توپوهنې پر مهال د کرکټ د نړۍ هر مبصر لومړی د نوموړي په خېټه او خراب فټنس بحث کوي او د یو پیغور په توګه یې افغانانو ته یادوي. شپږم هم راځو مافیایي کړۍ څه غواړي. اصغر افغان بیرته کپتان کول، نوروز منګل د غوراوي کمیټې مشر کول، شفیق ستانکزی چیرمن کول، بشیر ستانکزی اجرایه
مدیریت رئیس کول، شیر آغا همکار د لوبډلې مدیر کول، اوسنی مشر روزونکی چې خپلې دندې لا پرېښودل، لوبډلې ته د ځوانو کدرونو مخنیوی او د خپلو کورنیو او نږدې کسانو راوستل، د تیر په څېر له شپږیزې او افغانستان غوره لیګ سیالیو په غیر قانوني توګه د پیسو لاسته راوړل او په پای کې تر نامعلومې مودې پورې د خپلې واکمنۍ غځول. اووم هم اوسنۍ اداره او مسؤلین څه غواړي؟ د ګلبدین نایب په مشرۍ کې لوبډله ځوانول، له بهرنیو او سیاسي کړیو د ادارې ژغورل، په ملي لوبډله کې د ډلبازۍ ختمول، ځوان او نوي کول ته د راتلونکي 10 کلونو لپاره د لوبډلې سپارل او اوسنۍ روانه موضوع لا جدي څېړنې ته اړتیا لري. خو ستاسې د اوسني تشویش رفع کولو لپاره همدومره به بسنه وکړي